دا چې افغانستان د سیل او تفریح لپاره ښکلې او زړه راښکونکې طبیعي سیمې لري، خو په تېر کې د ناامنیو له امله چا زړه نه شو ښه کولی چې د چکر په موخه له تاریخي او طبیعي سیمو لیدنه وکړي. اوس چې په هېواد کې د جګړې سنګر سوړ او د امن فضا خوره شوې، ډلې خصوصي ځوانان د ساعت تېرۍ او ښکلو سیمو د لیدو لپاره شمالي او یو شمېر نورو ولایتونو ته ځي. ځوانان له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د اختر په شپو او ورځو کې د موټر چلونې سره احتیاط وکړي. موږ ډریورانو ته دا وصیت ده چې مقصد چې سپرلی والا څومره دی چې مقصد تیز ساتي دی باید لوډ نشي، ځکه چې سپرلی والا ورته پیښه وکړي که نه دا ټول تاوان چې دا نقصان چې دا ډېره هیچ ډېر خوشحالی پنجشیر ته بالوټی کو بولتا بلوټی با ډېر خوشحالی راکن جوړین کړ دی وته نه مرګلی میږي چې لوډ بشي کو بولتا ډېر خوشحالی ما ډېر تازه آیا. موټر چلوونکي هم د اوسني امنیتي ماحول خوښ دي. دوی وایي چې پخوا د جګړو، ناامنیو او غلاو له امله له مازدیګر وروسته دوی نه شوای کولی چې له خوست کابل یا له کابله خوست ته راغلي وای. د دې ترڅنګ دوی په ځوانانو هم نیوکه وکړه چې د موټر چلوونکو د تیز رفتار غوښتنه کوي. مخکې وخت کې د مازدیګر لمونځه نه میک سره نشي وتی په څلوېره کې رسېږي باید یې په سلنې مې سطحې کې ورسېږي. خو زه نه داسې سپرلی سره مخ شي دی ولې بیړی وي چې هله او چې کله یې چپا کړي بیا ورته دا ډرایور ګرام و تیز ته په ژوند کې دغه دوې خوشحالۍ دي، یو کوچنی اختر یو لوی اختر. دا باید میږ ښه ولمنځي، ډرایورانو د لږ ګزاره وکړي، لږ د سپرلی ولاګو احتیاط دا چې اوس په هېواد کې سوله قایمه شوې او ځوانان په مرمۍ نه وژل کېږي، خو هر کال موټر چلوونکي د خپلې بې احتیاطۍ له امله د اختر په شپو او ورځو کې ځوانان او خپل ځانونه د مرګ خولې ته ور برابر او کورنۍ د خوشحالیو پر ځای د ویر پر ټغر کېنوي.